زما د پاکستان او خاص طور د خیبر پختونخوا ورونو ته دا اپیل دی چې خدای د پاره دې ټیم کې چې کوم ځای کې برفباری شروع ده کاغه سوات ته کاغه مری ده کاغه گلیات دي نو چې بالکل د برفباری لیدو لپاره ور نشي ځکه چې په 24 غنټو کې زمونږ خواږه رونه خویندې تقریبا 22-23 کسان چې دی هغه زمونږ نه جدا شول نو زه تاسو ته د رنه یو اپیل کوم چې خدا را ژوند چې دی دا ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی او دا ژوند چې دی دا امانت دی زموږ سره د الله پاک نو موږ تاسو به ځو سیرله چکر له به لازمي ځو چې برفباري ودرېږي او حکومت پاکستان چې دی دا روډونه کلیر کړي او دوی موږ ته وویل چې روډونه کلیر شول نو بیا به موږ تاسو ټول چې دی انشاءالله د برفبارۍ چکر له ځو خو په دې ټایم کې چونکې هلته ایمرجنسي ناپېښ شوې ده او روډونه بند دي خلک مړېږي برفباري ده او لینډ سلایډینګ کېږي نو زما تاسو ټولو ته اپیل دی چې د برفبارۍ د کتلو دپاره بالکل چې دی تګ ونه کوي